الرحمن الرحیم د هدیه خیري بنسټ درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې اوسئ. ګرانو هیوادوالو، څرنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا د بابړیانو سیمې ته راغلي یاستو چې دلته هم یو غریب او ناچاره او فقیره کورنۍ ژوند کوي چې د ژوند ډیرو د ستونزو مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. غواړم چې د دغې کورنۍ سره وغږېږم د نږدې نه د ژوند کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زموږ سره پاتې شئ، ملتیا مو وکړئ. ګرانو هیوادوالو، څرنګه چې تاسو ګورئ د دغه کورنۍ تر څنګ ناسته یم او زما تر څنګ دغه وروجان هم ناست دی چې مریض ده. غواړم چې د دغه وروجان نه واورم چې دا څه تکلیف لري او څه مریضي دی. زموږ سره پاتې شئ. وروجانه، که تاسو راته خپله ووایئ چې ستاسو څه تکلیف ده او دا تکلیف تاسو ته د څومره وخت نه پیدا شوی ده او چېرته د تداوي خپله وکړله؟ زه کله چې مریض شوم، زه 6 میاشتې کېږي چې زه په شمالي کې وم، کابل کې. دا یو شفاخانه ده، شفاخانه امیري وایي، په باغ بالا کابل ته. هلته چې لاړم معایناتونه ماته وکړه، وایي داسې که ستا تکلیف هغه ده، بیا ستا معایناتونه کوو، دا سینه کې دی پایپ کوزوو، تاسو د سینې نه دی غوښه اخلو چې دا څنګه ټوخېږي نه راځي. ما د هېڅ خبر نه شو. 2 کسه لاړو، بس د خسر مې خپلوانو خپله خسره مې و، یو 2 کسه راسره لاړو. ما ویل صحیح د هېڅ خبر نه شته. هلته وایي معایناتونه خو وایي ډېر ګران ده، وایي هلته ګران ده. مرزه اوس مقصد څه ښه شم، چا حق نه یو سوال به وکړو، یو پیسې هغه کړو چې تداوي غم وکړو. ورځ په ورځ خرابېدلم. دا خونریزي زما ډېر و، هم د سینې مې ټوکېدلم نه و، هم د مثانې نه مې. په فرانسویان ماته ویل راځه، هلته بېهوشي راته راکړه، بس غوښه رانه واخیسته. وایي ځه 10 ورځې بعد ستا نتیجه راځي، د غوښه چې ته به لیږو یا اسلام آباد ته یا چې ته لیږو. ما ویل صحیح ته راته 10 ورځې وخت راته راکړه چې بیا راشه درته دوا به شی ولیکي چې نتیجه راځي. هلته چې لاړې، وایي دا سینه کې دی غوټه یو ده سپینه شوې ده، دا شیش نه ده، دا ځای وایي سپین شوی ده، خراب شوی ده. بیا ما ویل ځان څه چې کړی ده خدای کړی ده، بس شو. هلته څه پیسې و هغه رانه واخیستله، بیا ته تداوي راته راکړه د 1 میاشتې. وایي دا وخوره بس وایي ښه کېږي. دوا مې وخوړه، دلته راغلم، نوره خونریزي مې ډېره شو، دلته راغلم وضعیت مې ډېره خراب شو. بیا دلته چې راغلم، بیا ماما زمانه مې مشوره وکړم، دا تکلیف مې ډېر شوی ده، به څنګه وکړو. هغه به د دنګ غاړه کې دوکانونه لري، هغه ماته ویلې اوس که چاره نه شو شی وکړو، یو چا نه بل چا پیسې به برابر کړه، بس یو 15,000 افغانۍ شو. هغه مې کلدار کړ، لاړم ایسته پېښور ته. پېښور اوس ما ماماګان زموږ ته ووایم چې زه اوس پېښور ته لاړ شم، پاسپورټ هم نه لرم، دا به څنګه شي؟ وایي ځه مریضان پرېږدي، زه خدای مهربانه ته چې لاړ شه. بیا ما داسې یو فکر سوچ وکړو چې دا مور مې زړه ده، ما کېدای شي یو خلک زړه یې رحم وکړي، دا مور مې ما سره پرېږدي چې لاړ شي. دا چې راسره لاړو هلته، بس نور دا اول ګیټ ته چې لاړو کلینیک ده، هغه راته ویل چې څه مشکل لرې؟ ما ویل وضعیت مې خراب ده او ټوخي کوم مینه ده. هغه ولیکله، بعضې کسان ته لیکله چې زه 4 ورځې بعد راشه. زما اجل و، ډایرکټ زما ولیکله، وایي ته خو تکلیف زما ډېر خو نږدې وینه مې ورته ښکاره کړه، ټوخېدلم، غوښه راتله، غوښه چې مې ورته ښکاره کړه، وایي دا څنګه دې تکلیف ډېر ده. بس هغې ته چې مې ښکاره کړه، وایي ځه هغه ته لاړ شه. ډایرکټ راته ولیکله، وایي ځه پېښور ته لاړ شه. بس هلته چانس ووتلم، بس لاړو. هغه یو تذکرې سره لاړم، پاسپورټ شی نه و راسره. هلته چې لاړم په پېښور ته، یو 2 شفاخانې و، پېښور هم جواب راته راکړه، وایي ځه لاهور ته لاړ شه. بس هلته لاهور کې، بس هلته مې سوچ کول، ماماګان زموږ ته مې زنګ ووهله چې خو دلته پیسې بیا ضرورت ده. وایي زه شوکت خانم وایي هوا فري ده او څنګه هلته سره مرسته کوي. هلته چې لاړم، هغه د شوکت خانم وایي په ایت آباد کې ده. ایت آباد هلته چې لاړم، هغې خلک وایي چې تاسو باید 45,000 موږ ته تحویل کړئ، او تاسو نتیجه به تاسو به معایناتونه وکړو، تاسو به د معایناتونه درته لیږم هغه ته لاهور ته چې هغه درته شي وایي. زما معایناتونه ورته چې ویل، بیا د هغه معایناتونه زما راغې، ما ته ویل چې ته کینسل یې. هغې په ژبې نه ده وایي کینسل وایي سرطان. وروجانه، دغه 40,000 روپۍ تا د کوم ځایه کړلې او چا درته درکړلی؟ بیا داسې و چې هلته عامه زمین مو، هلته دوکانونه لري، بس روزګار د هغې ښه نه دي. هغې ته مې ویل مور سره تلم چې ما سره څو مرسته وکړه. بیا هغې داسې خلک دي چې هر چا نه پیسې غونډې کړه، یا 2,000 روپۍ او 100 روپۍ راته برابر کړه، وایي دا لاړ شه تداوي دې وکړه، زه همالته به کېدای شي درته خدای رحم وکړي، کېدای شي روغ شي. بعد داسې یو تکلیف راباندې ډېر شو چې زه پوه نه شم ویلی، که چې زخم وي راته داسې یو مرض ووتل چې دا کینسر سرطان ده. بیا یې لاړم لاهور ته، لاهور ته لاړم، پریشان وکړو. بیا ډاکټرانو وویل 16 ورځې پاس بیا راشه. زه پرون او بل پرون راغلی یم، ما ته چا نه ویلی، هلته پریشان مې وکړو. ډاکټران وایي ما څه ده؟ وایي هېڅ خبر نشته، وایي دا پریشان کومه، وایي ستا کینسر ده،
او نر به صحیح ده وای ستا وای ماده ده وای ټول ځای دې نیسي او زما اینه نه ده دا سینه مې اوس پاتې ده دا مثانې نه مې نه ده دا عملیات کړی پریشان کړی دا ځای پاتې ده او وای شله زه پس بیا راشه اوس بیا دلته رالم بیا سوچ کوم ایران په دلته چې راغلم ما ته چا نه ویلې وای د دې باندې تکلیف ډېر ده مریض ده او زما کور هم غله والی ده او کور کې چې راغلم اوس دې کور کې راغلم اوس دا وایي چې کور د غله والی زه سوچ مه کوه زه بیمار یم بس چاره نشته شی به وکړه. روجانه کله چې تاسو تداوی دپاره لاړئ او بیرته راغلی کور مو غله وهلی و زه چې حرکت مې په تورخم کوم چې زه خبره نه وم چې کله همالته معایناتونه مې پریشانه شم وکړو هلته وخت غله والی زه چې خبر شم چې خلک خبر شو چې دوی تللی ده تداوي پسې وخت غله راغلی ده کالي ماریال شي بهر کړی ده ولایت. خوشحاله اوسئ وروجانه. ګرانو هیوادوالو تاسو د وروجان خبرې واورېدلې چې کله دغه د تداوی دپاره تللی و او بیرته چې کله راغی نو کور غله وهلی و اوس هم د خپل د خور کره اوسېږي او ماشومان هم په کابل کې ژوند کوي کابل ته یې وړي دي. ګرانو هیوادوالو تاسو د وروجان خبرې واورېدلې چې د 20 ورځې بعد بیا هم غوښتی ده د تداوی دپاره او متاسفانه چې دې سره د تداوی پیسې نشته ده چې دا لاړ شي او خپله تداوي وکړي. نو ګرانه هیوادوال تاسو نه دغه غوښتنه ده چې دغه وروجان لاسنیوی وکړي او د دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. ګرانو هیوادوالو تاسو دغه وروجان یادونه وکړله چې دا په سرطان مرض باندې اخته دی. خدای دې پاک دې موږ ټول هیوادوال د دغه مرض نه وساتي او بیا هم تاسو نه دغه غوښتنه کوم چې د دغه وروجان لاسنیوی وکړي او دوی سره مرسته وکړي چې خپله تداوي وکړي. ګرانو هیوادوالو که تاسو غوښتل چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي نو زموږ د هدیه خیري بنسټ شمیره ستاسو د سکرین پر مخ ښکاري موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو چې دغه کورنۍ سره تاسو مرسته وکړئ او د دغه لاسنیوی وکړئ چې د دغه ستونزې حل شي. ګرانو هیوادوالو تاسو د دغه وروجان دا کارت ګورئ چې په شوکت خانم کارت دی چې په لاهور کې ورته جوړ کړی ده او چې دا یې نور اسنادونه دي. 20 ورځې بعد هم دا غوښتی ده دا وروجان د تداوی دپاره چې راشي او تداوي وکړي خو متاسفانه چې دغه وروجان سره پیسې نشته د تداوی دپاره چې دا خپله تداوي وکړي نو د دغه وروجان لاسنیوی وکړي چې دا خپل تداوي وکړي. ګرانو هیوادوالو زموږ تر څنګ دغه مورجان هم ناسته ده د دې مورجانې څخه هم اورو چې د دې ځوان زوی ورته په بستر کې پروت ده چې د دې زړه ته څه ناامیدګي راځي او د تداوی دپاره هم پیسې نشته ده نو د دې څخه یې اورو. سلام علیکم مورجان. وعلیکم السلام. مننه مورجانې. مورجانې که دا تاسو راته وایي چې ستاسو زوی په بستر کې پروت ده ستاسو د کور سرپرست او ماشومان هم په کابل کې دي نو کله چې دغه زوی ته دې ته ګورې نو ته څومره دردېږې او څومره زړه ته د ناامیدګي راځي؟ بچه ما په ښار ما جگرخون بیکسی پیرزن کش رفتیم تا پاکستان تا تورخم 6 روز پیدیم بچه ما پیسه نبود ما رفتم دیگه باز چه سردان برش جمع کردم پیسه در مسجد اونجا در پاکستان برش جمع کردم که بچه ما از بین میروه او را کرب دیگه سخت از بچه ما کالارم دست برد ایران عملیات کردن الباس میگه بیا به پیسگی نیست چیز در خانه بچه ما جنجال است کسی کو نداری غیر خدا شماست. مورجانې تا مخکې یادونه وکړه چې کله مو دا پېښور ته بیوه نو تاسو خلکو نه پیسې را جمع کړلې نو اوس چې دی د 20 ورځې بعد دا راغوښتی ده تداوی دپاره نو تاسو به اوس څه کوئ؟ نیست نه بچه ما پیسه نیست از که بگیریم بچه ما به کسی سخت است کسی کو نداریم بیچایی هم در کراچوان است کراچوانی میکرد یک لقمه نان خود پیدا میکالوان تو افتاد به من از کار مارم افتاد بچه. مورجانې کله چې د دې ماشومانو ته ګورې او کور هم غلو ویړه هر څه یې تېنه ویړه نو ستا زړه ته څه ناامیدګي راځي؟ په شهر ما بچه ما بالا شد زیادی مریض هستم کیزی ما مریض شده نواسای ما اوجا گریان میکنم پدر خانه خسرش افتاد است زنش این تو غم از بچه من. مورجانې ستا د هغو ورونو هغو شتمنو ورونو څخه څه غوښتنه ده چې تاسو سره څه مرسته؟ ما خواهش دارم که بچه ما افتادگی که ازار کمک ای ما شوه ای خواهد از کار ما را افتاده چیز در خانه هم نیست بچه ما لچه پچه آمدیم کالارم دست برد هیچ چیز نیست بچه ما که ازار کمک شوه که بچه ما خواهد افتاد دیگه جایی کی شو. مورجانې تاسو چې دلته اوسېږئ او دلته راغللی ستاسو کور غلو ویړه نو دلته چې اوسېږئ دا کور د چا ده؟ یا دخترم از هم بیچاره و بابا درود بابا صاحب دیدن تانوز بیادر خود بیالی همینجا بفته کجا میری تکا تکاست چه عملیات شد این همینجا افتاد. مننه مورجانې. ګرانو هیوادوالو تاسو د دغه مورجانې خبرې هم اورېدلې د دې وروجان خبرې هم اورېدلې
چې د دغې ستونزې مشکلاتونه ډېر زیات دي او چې د 20 ورځې بعد هم بیا غوښتی ده د تداوۍ دپاره او متاسفانه چې دوی سره پیسې نشته د تداوۍ دپاره او تاسو د دې مورجان خبرې واورېدلې نو تاسو نه دغه هیله کوم چې دغه ورورجان سره مرسته وکړئ چې تر څو د خپل تداوي وکړي او دغې سره مرسته وکړي د دې لاسنیوی وکړي